چې زما غوندې ښکلې او سمارټ ښځه دې وي نو څنګه به خلک یقین کوي چې ته زما خاوند یې. هاي هاي خدایا زه چې د کلي نه راتلم نو ما څه سوچ کړی و چې زه به ښار ته ځم ما نه به اکټر جوړېږي بیا به سپر سټار کېږم دا بوډونه به مې لګي ما ته څه پته وه چې تر دغه ځای رسېدو لپاره به اول ستا د کور نوکري کوم. نن چې ته په کم مقام باندې یې که نه نو دا هر څه زما او زما د پاپا په وجه دی. نه او دا اوس چې په کوم مقام ولاړ یم دا د چا په وجه؟ دا ستا خپل حرکتونه دي. حرکتونه؟ ولې زما څه حرکتونه دي؟ زه د خولې نه اور وباسم که په ځمکه بازینګڼې اړو او که د غوږونو نه لوګي وباسم څه حرکتونه دي زما؟ او یو خو ستا پلارم ما سره دوکه کړې وه نوکري یوه راکړې او لوڼه راته دوه په حواله کړي یو ته او یو هغه چاکلیټ میډم عرف ټیک ټاک. اوکې اوکې کول ډاون ته خو سم خیبر مل ته وختې ښه دا راته ووایه سودا کې دې څه راوړي؟ سودا کې مې هغه سیخ کباب دي ګوله کباب ته ویلي هغه راوړه مې راوړي دي دیسي چرګان دي یو دوه غوښه ده او په سبزۍ کې به ټیپر راوړي. ټیپر؟ په مارکیټ کې د ټیپر نه علاوه نور څه نه و؟ نه 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 ته ټیپر تش ټیپر مه ګڼه ټیپر د کورني چرګ نه زیات ګران دي ګوره. ما ویل نن د چوټیا ورځ ده زه به په کور کې لږ ارام کوم. زما په نصیب کې ارام چېرته دی؟ بس بس دا ته چې کم ډایلاګ وې که نه نو دا د جنکو دپاره ډېر دی تا دپاره نه. او دا سودا کچن کې کېږم. ما خبره واوره هلو دا ټیپر خو را سره پرېږده اوس دې له به دا ټیپر هم زه پرې کومه دې له به کټوی هم زه پخومه. د دنیا خلکو واورئ زه ډېر بې اثرې یم. د دې چل خو زده که که تنګه راغلم د دې نه. نه نه خیره دې چل به مې زده کړم د لوښو اینځلو چل مې زده کړو د جامو اینځلو چل مې زده کړو د جاړو والو چل مې زده کړو د کټوۍ پخولو چل مې زده کړو د دې چل به مې زده کړم بس لږ ټایم را سره نشته. د دفتر نظر راشه زه بیا بور کېږم. ها چې زه په کور کې منو اوفه 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 دومره رانه تنګ او چې دفتر ته لاړ شي منو زر راشه زه بور کېږم. जाने लाला तू چې بهر ځای کنه په واپسې کې مال چاکلیټس راوړې ښه او رسول ته وګوره د دې چاکلیټونو په خوراک د ځان نه څه جوړ کړ دومره مخکې دی چې په غور سره ته وګورو بیا دې مخ هم نه ښکاري ډي فوکس چې دا څه حالت دی ستا ولې څه چل شوي دي په ما باندې تا ته د چاکلیټ نه تا ته د ګلیکوز ضرورت دی د ډریپ جانی ستا په आवाज څه شو سهار دې کچا کریلي خوړلي څه جانی کچا کریلې ما نه دي خوړلي دا څوک تا څوک गुलाले स्ता गुलाले جان دا تیزن دی رالګه ستا زه یو منټ راځم ښه یو منټ دا ته دلته سره رالې تا پسې رالم که نه بابا رالېږلم هغه بوډل کاکا نو هغه دلته ښار ته راتلو بابا ما ته وایي چې ته ورسره لاړ شه زه به دلته تا سره اوسېږم جانې ما سره جانی جی زه یو منټ دا په کہانی کې ټویسټ څه مطلب دا چې په کیسه کې چینج ټویسټ جانی دا څوک دی دا
دا زما ښه د خینه ښځه د خینه نور څه جوړېږي خانجي خانجي دا زما د خانجي لور ده یو منټ جان یو منټ ما ته وګوره تا ته خو پته ده که نه چې دلته په ښار کې نوکري څومره په مشکله میلاویږي دا راته ووایه چې دا دواړه څوک دي دا زما ښځه نه د خانجي دا زما د خانجي لوڼه دي او خانجي د ملک نه بهر تللی دی نو هغه ما ته ویلي جاني تر څو پورې زه واپس نه یم راغلی د ماشومانو خیال ساته ماشومانې جاني ته خورا شه جی جان دا ستا ما کلی والا ښځه ده که نه او دا هماغه ده ګلالۍ خو خدای رسول ته وګوره دې ته پته نشته ګوره چې ما دلته ښار کې بل واده کړی او ته زما ښځه یې او که نه واه څومره ښایسته کور دی دا زمونږ دی که نه او جا دا راته ووایه که نه چې دلته کې زما کمره چېرته ده زما او ستا کمره واټ ستا کمره دلته ډېرې کمرې دي چې په کومه کمره کې دې خوښه یې وګښه نو بیا راځه که نه ما ته کمره وښیه سهار وختي راوتې یم څومره ډېره وږې شوم څه مې خوړلي هم نه دي ها دا لا تاسو خوړلي دا حال دی که دې وخوړه روټۍ نو څومره انرژي به تا کې راشي جاني دا څه روان دي جان زه اډجسټ کوم که نه زه کوم که نه ته بېغمه اوسه راځه چې تا ته ستا کوټه وښیم دا وروسته د نوکرانو کوټې ته بوځي سروټ کوارټر ته او جان زه تا ته وایم که نه زه اډجسټ کوم زه یم که نه زه هر څه دله هینډل کوم ته بس په قرار راځه تا ته ستا کوټه راځه زرمینې دا څه روان دي ته زه دلته نه ما معاف کا زه دلته نه راځه الله څومره ښایسته کمره ده دلته خو ماشي هم دی که نه نه دلته د ماشو څه کار دی دلته ماشي اړوي بیا نه ماشي شته دومره غټ ماشي دي خو ته غم مه کوه به تا نه خوري به ما خوري الله څومره ښایسته شوي دي دا بلیږي بلیږي به خو زما په مزه خبردار دې شیزونو له ګوتې وینسې جاني پوهېږه دا دا به یو الله پوهېږي ولې جاني به ما ولې پوهېږي زه د جاني ګلالۍ یم ای جاني د ښار په دې خلکو باندې یقین مه کوه دا ډېر خطرناک خلک دي جاني 2 منټه دي تا سره 2 منټو کې دننه راشه نور زما دماغ خرابېږي زر راشه جی دا راځه ته دلته کښېنه زه راځم ښه 2 منټه کې دا خبره اورم بیا راځم ته دلته کښېنه او رښتیا دا باتون دی دلته یخې اوبه راځي مخ لاس به ووینځې ښه په سکون به شي زه تاله د روټۍ غم کوم ښه او مخکې زما د ښځې نه رښتیا د خانجي د لور خبره اورم هغې ما ته اواز کړي ښه ته کښېنه په ارام ښه جاني زر راځه ښه تا سره مې ډېرې خبرې دي کله کې ډېرې لانجې شوي دي زما خبره واوره او ښه په غور یې واوره او دا غوږونه دې کولاو کو په کولاو غوږونه یې واوره جی وای تاسو زما دواړه غوږونه کولو دي وای ټیک ده منم چې تا ماته د واده نه مخکې ویلو چې ستا په کلي کې یو ښځه شته بلکل شته نو بیا خو ماته دا پته نه وه چې ستا کلي واله ښځه به دلته ښار ته راشي او زموږ په سر به کښېني نه جان ستا په سر چېرته ناسته ده هغه غریبه خو هلته په بیډروم کې په بیډ ناسته ده صفا ورته ووایه چې زما بیډ ته ګوتې م ویلسي او فوراً دې دلته نه لاړه شي ګوره ته ریلیکس شه ته ټینشن مه اخله زه یې ترې لېږمه چې څومره زر کېږي زه به دا ولېږمه کلي ته صحیح شوه ګوره جاني که هغه کلي ته لاړه شي نو دا تا دپاره ښه ده ګینې نو څه زه به درنه لاړه شم دا خو به د ټول نه ښایي څه ایسم نه وای که زه لاړم که نه نو دا کور او دا نوکري هر څه به درنه ځي نه جان نه ته مه ځه زه هغه لېږمه که ګاډی نو که بس نو که ایسم نو که سم په خدای F-16 والا کومه خوا لېږمه ښه ته ریلیکس زه یې لېږم هغه ما نورو موسه پورې انټي کړه ده رانه له که هغه وې نو زما خو به یې څه مدد کړی و که
ګلالۍ واه زموږ د کلي کومې شوملې ډېر خوندور خوراکونه یي د جوارو روټۍ د شړشمو ساګ او د سرو مرچکو چټني هی تپوس یې مه کوه دا خوند بل چېرته نه ملاویږي رښتیا واو زموږ د کلي خوراکونه چې کوم دي که نه هغه ډېر خالص وي اوس ته ما ته وګوره او خپل ځان ته وګوره داسې لګي که نه چې لکه د مودو بیمار یې جی نه زه بیماره نه یم زه سمارټ یم سمارټه دا کومه بیماري ده ته دا خبرې پرېږده ته ما ته دا وایه بیا خو به ستاسو د کلي چاکلیټ سم مزېداري اوس د چاکلیټو خو ما ته پته نشته دی خو زموږ د کلي مسالېداره ګوړه چې کومه ده که نه اوی تپوس مه کوه ډېره مزېدار یې ډېره خوندوره یي مسالېداره ګوړه دا څه ته وایي اوهو کمکلی ګوړه نی ګوړه په ګوړه کې چې کوم دي وچه میوه اچولي مسالې وغیرې پکې اچولي او دومره خوندورې خلک یې چې اوس سره خوري ډېر خوند کوي بهروز دې ګلالۍ ته چا ویل چې د کلي نه ښار ته راځه دا ګلالۍ اوس خدای जानी जान हो जानी जान